رسول فرمای په روزه کې څلور شان تاسو لازمي حضور کوي، څلور ډېر کوي. اولنۍ خبره کلمه شریفه ده، دویمه خبره استغفار دی، درېمه خبره د جهنم څخه پناه ده، څلورمه خبره د جنت طلب دی. دا څلور خبرې به کوي. اولنۍ خبره به در وښیم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ایمان اویا شاخه دي، د ایمان اویا شاخه دي. افضل ترین شاخه لا اله الا الله، لا اله الا الله. چې کله ذکر کوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، یو سل واره دوه سوه واره کې یو واره محمد رسول الله ورسره وایه لا اله الا الله. دغه چې کوم ډیجیټل تشبیه بولي دا مه کوئ، دا یې خاص کیسه ولاکه ده. یو سړی مرید دی، یو سړی څه خپل ورد لري هغه پر کول غواړي، نو بس بیا کې وکړي په ښکاره نه. تسبیح نه تسبیح، دا تسبیح کې ریا نه راځي، تسبیح عام شی دی. د دې دا معنا ده چې زه په دې ګرده کې بزرګ یم، دا شی د مابین ځواب بس لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا ډېر وایست. د الله رسول فرمایي وایي تاسو ایمان تازه کوئ. څنګه ایمان تازه کوي یا رسول الله؟ د الله رسول فرمایي دا ایمان دی زړیږي لکه دا چادر پټونه دی، کالي نه دا دی قیرنیږي په درواغو، په غیبت، په بهتان، په غلط نظریه، په بل نو څنګه تازه کم؟ کپړې خو موږ پرینځو په صابون او په سر پاو. د الله رسول فرمایي ته کلمه وایه لا اله الا الله، لا اله الا الله. چې ته کلمه ووایه ستا ایمان تازه سو، ستا د ایمان چې کومه خیره ده هغه ځینې شوه سوه. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په کثرت سره کلمه ویل ستا ایمان ته مضبوطه کوي، په کثرت سره ډېر چې څومره ډېرې ویلی سي. او د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي خلک به لمونځ نه پېژني، زکات نه پېژني، روزه نه پېژني، حج به نه پېژني. دا سپین ږیري خلک به وایي زموږ نیکهګانو څه زموږ په یاد دي، هغو به دا ویل لا اله الا الله محمد رسول الله، هغو به دا ویل. صحابو پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله نو چې دا لمونځ نه پېژني، زکات نه پېژني، روزه نه پېژني، حج نه پېژني، نو دا کلمه پیدا ورته کوي؟ دی چې په دغه وخت کلمه وایي کلمه پیدا ورته کوي؟ الله رسول الله بالکل کلمه پیدا ورته کوي. دغه کلمه به دی د جهنم څخه خلاص کړي، دغه کلمه به دی د جهنم څخه خلاص کړي. دا زمانه را روانه ده. سپین ږیري و سپین سري به وایي زموږ مشرانو به دغه تورې ویل لا اله الا الله، لا اله الا الله. صحابو پوښتنه وکړه نو دا لا اله الا الله څه فایده کوي؟ نو نه لمونځ پېژني، نه زکات پېژني، نه روزه پېژني، نه حج پېژني. د الله رسول وفرمایلې ولو دغه کلمه به دی د جهنم سره خلاصوي. سپین ږیری سړی راغلی ډېر تکه سپینه ږیره دا وریجې تک سپینې وې، پر دا سترګو رایله سوي ولې. پیغمبر علیه السلام ته ویلې ول یا رسول الله خبره ده، ول وایه. خبره دا ده چې یو سړی ډېر بدکارونه وکړي، بېلارۍ وکړي، شراب وکړي، بدکارۍ وکړي، ډېر غلط کارونه وکړي، نو بیا څنګه الله رب العزت یې بخښي؟ پیغمبر صاحب ته وفرمیل تا کلمه وویل؟ ولو ما کلمه وویل زه مسلمان شوم، ما کلمه وویل زه مسلمان شوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه ځینې وکول یا رسول الله ډېرې ګناوې مې کړي دي. ول څونه ګناوې دي؟ ول دونه ګناوې دي یا رسول الله چې دا مځکه و اسمان ورباندې ډکېږي، دونه ګناوې مې کړي دي. نو څنګه دا ګناوې الله را معافوي؟ ول تا کلمه وویل؟ ول ما کلمه وویل. ته مسلمان شوې؟ ول و زه مسلمان شوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل د دې کلمې د وجې الله ستا ټولې پخوانۍ ګناوې در معاف کړي. یو کافر نه دی ټرمپ دا چې اوس مسلمان سي، جو بایډن دا چې اوس مسلمان سي، پوتین دا چې اوس مسلمان سي، هغه د غوا زوی هغه مودي د غوا په بوله ګزاره ده. الله اکبر. دا موږ ته کلمې و اسلام ایمان را ښوولی. موږ به چیش خورو چیش به نه خورو. د یو نیم عربو انسانانو باچا د غوا بولو ته ولاړ، هغه تبرک برکت ګوري چرې
تر دې نه بلا بیوقوفي شته نشته دغه مودي چې اوس کلمه ووایي بقول محمد رسول الله چې څه ګناه یې کړي دي ټولې الله ورمعاف کړي چې څه ګناه وي دې کلمه کې دومره پاور دی پوتین څو مړي کړي دي جو بایډن څو مړي کړي دي ا د دې پلار بش څو مړي کړي دي زموږ څو مسلمانان دې چې کلمه ووایي دا ټوله د دې کلمې په زور او برکت الله ګناه ده ول یا رسول الله زما ګناوي ټولې معافېږي ول ټولې معافېږي ول ته څه وایې زما دونه ګناوي ول ستا ټولې ګناوي په دا لا اله الا الله باندې معاف شوې دی روان شو ول الله اکبر الله اکبر اسونه غټ ذات دی دا څوک مسلمان سي او د مسلمانۍ بعد چې بیا ما او تا ګناوي کوو هغه ګناوي شمارل کېږي هغه ګناوي شمارل کېږي او پیغمبر اسلام فرمایي د جنت قیمت تر معلوم دی لا اله الا الله دی د جنت قیمت لا اله الا الله دی ابو بکر صدیق فرمایي وای تاسو لا اله الا الله ډیر وایاست په دې لا اله الا الله د شیطان ملا ورماته کوي د شیطان ملا ورماته کوي شیطان وای ما انسانان په ګناو تباہ کړو ما انسانان په ګناو تباہ دي زه په لا اله الا الله تباہ کړم دي چې لا اله الا الله وای زه تباہ کېږم بیا څه وای وای زه راولاړ سم ما دې په بدعاتو اخته کړل سیس بدعات غټ باب دی په هغه خبرو مې اخته کړو چې هغه د الله د رسول طریقې او سنت نه دي دې سنت بولي عبادت یې بولي په هغه لارو مې اخته کې بس اوس یې پام نشته چې زه ګناه کوم چې سړی ګناه وکړي خو یې زه ګناه کوم یو سړی راولاړ سي مطلب دی ذکر کوي په ذکر کې دی چیش کوي هغه ذکر کوي چې د الله او د رسول سره غلی نه دی نو په دې خبرو دی نه خلاصېږي شیطان وایي ما دی په دې خبرو اخته کوي او بیا امام صاحب رحمه الله امام اعظم امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله او شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي وایي دا اسم اعظم چې دی هغه په لا اله الا الله کې دی مجدد الفسانی رحمه الله په خپل کتاب کې علامه شمس الحق افغاني صاحب را نقل کړي دي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل ژوند کې چې به ذکر کوئ څو ذکر یې کوئ سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله استغفر الله درود شریف اللهم صل علی مبارک سلسل واروي پیغمبر صاحب خپل ذکر چې بکوي علامه شمس الحق افغاني صاحب را نقل کړی د مجدد الفسانی پیغمبر صاحب سلوار د ورځ سبحان الله سلوار الحمد لله سلوار الله اکبر سلوار لا اله الا الله سلوار لا حول ولا قوة الا بالله سلوار حسبي الله سلوار استغفر الله سلوار درود شریف دا به پیغمبر اسلام وایي او بیا سوره اخلاص قل هو الله شریف په پیغمبر اسلام د ورځې 200 واره ویل 200 واره پیغمبر اسلام قل هو الله شریف ویل 500 واره به ویل الله الصمد الله الصمد الله الصمد او 500 واره به ویل یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم روم شو نه پیغمبر اسلام مبارک دا ذکر ک نور نه کم سے کم دا خپلوس الله دې را نصیب الله دې را نصیب موږ به چیش کوو موږ به کلمه شریفه ډېر وایو کلمه شریفه ډېر وایو الله رسول فرمایي په روزه کې به څو کار کوو څلور خبرې ډېرې کوي اولنۍ خبره لا اله الا الله دویمه به در وښیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر لي رب اغفر وارحم څنګه درته خوښ یې اسانه یې غواړي استغفر الله استغفر الله عبد الله ابن عمر فرمایي موږ په مجلس کې ناستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا رب اغفر دونه ډیر وایي رب اغفر وارحم چې موږ شمارلې وایي شمارلې مسلسل وار په مجلس کې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله صحیح
استغفار نه یو سړي ماته مولوي صاحب استغفار ما نه دا نم دی دا وایه استغفر الله اوس نه کفره وایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه که خالي استغفار وایه استغفر الله نه اودس غواړي نه غسل غواړي نه مسجد غواړي نه صفاځی غواړي په بازار کې وایه صحیح. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله زما امت ته 2 امانت ورکړي زما پر امت الله 2 امانت رستولي یو امانت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما ذات دی چې تر څو زه ژوندی یم یا زه ژوندی وم زما پر امت الله عذاب نه راولي تر څو زه ژوندی یم زما په برکت الله زما پر امت عذاب نه راولي او چې کله زه وفات سم نو خو زه ولاړم نو دویم شی استغفار دی که تاسو استغفار وایست استغفر الله رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب اغفر ورحم رب اغفر لی دا وایه الله رسول فرمایي بیا هم الله پرتی عذاب نه راولي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا اے خوش قسمت سړی هغه دی چې په عمل نامه کې چیش ډېر استغفار ډېر استغفر الله محمد رسول الله مبارک نعوذ بالله ګناوي کېدلی چې استغفار یې وایي د درجو د بلندۍ دپاره او عاجزي یې کوله خاکساري یې کوله د ډېرې عاجزۍ په محمد رسول الله ویل استغفر الله او دا به د خپل ځان دپاره ورته کوي دی وکړي په خپل ژوند کې علاحده لږ څه ټیم ذکر ته ورکړي مطلب دا ځان سره زور ذکر زه به د ورځې خامخا 100 واره لا اله الا الله وایم زه به خامخا 100 واره سبحان الله الحمد لله الله اکبر وایم زه به خامخا 100 واره لا حول ولا قوة الا بالله وایم زه به خامخا 100 واره حسبي الله وایم زه به لازمي 100 واره استغفر الله وایم 100 واره به درود شریف وایم دا ضروري دی 200 واره قل والله شریف وایم 200 واره قل والله شریف او 500 واره الله الصمد 500 واره یا حي یا قیوم دا ضروري دی علیه المنځ بعد کښېنه بس خپل ذکر کوه دا د الله سره لیکل کیږي د قیامت په ورځ موت ته راکول کیږي ابراهیم علیه السلام د اسمان لاندې وکتل چې ویې کتل یو سړی په بد کار اخته دی چې اخته دی بدعا یې وکړه ولې الله بد کار کوي الله هغه هلاک کړي مړ یې بل ورځ بیا وکتل آخر ابراهیم علیه السلام ته الله ویل دا ته څه پکې نو دا رقم 4 سړی ګناه کوي زه وژنو نو پر روی زمین خو هېڅوک نه پاتېږي یا خو به توبه وباسي استغفار به ووایي یو په اولادو په نسل کې دی څوک راشي چې هغه به بیا زما دوست ما ته به رانږدې ور ابراهیم علیه السلام الله منع کوي بدعاوې مه کوه انسان دی خامخا ګناه ځینې کېږي خو د ګناه څخه معباد ګورئ موږ غلطۍ کوو میټاوو یې نه یو سړی چې دا خپل کاپي راواخلي په پنسل شان لیکي سبا چې دا ورقه دا چیش لیکلي دی پیلیږي که پاسېږي پیل دی نو کم سے کم دونو که دا غلطي بېرته سړی میټاوټ عربان نه باید چې موږ دا خپلې غلطۍ میټاوو صحیح شو او غلطۍ چې میټاو کړلې بیا به الله رب العزت پر هغه موږ ته عفو وکړي او د الله رسول فرمایي یو سړی پر خپل ګناه پښیمانه شي یو څه اوس مطلب ما غلط کار وکړ غلط کار مې دا وکړ اوس څوک لوړ رالی زما ټلیفون دی مال څنګه ټلیفون اخر ولته به داسې وکړې دا ستا نمبر به دا زما ورور ته ورکړي یاره زه خو تا هم نه پېژنم ستا ورور هم نه پېژنم ته زما نمبر څه کوې ډایرکټ اوس څوک وایي زه ستا شناخته یم یا مې تعلق دی یا ما تا سره پېژنو یا مولوي صاحب نمبر دې راسره ډیلیټ شوی دی صحیح ډایرکټ بس پرېدی سړی زما ورور دی خبرې خیر ستا نمبر به زما ورور ته ورکړي ما یار زه خو نمبر والا نه یم نمبر نمبر در ګرځم زه په موبایل شناخت هم نه کوم او ته یې څوک سبا به شکنځاوي پکې راواستئ نو د الله رسول فرمایي چې څوک پر خپله غلطي پښیمانه شي د توبې څخه مخکې الله وبخښي زه پر دې پښیمانه یم کاشکې ما داسې نه وي ورته ویلي موږ هم انسانان یو یار معاشرې صحیح څوک څه وایي
څه ضرورت دی ولې دماغ خورو موږ خو د علاقې ټیکهداران نه یو چې د هرې مسلې دپاره به موږ صحیح غلط کار دی نه دی کول په کار خو انسان یم زه جذبات لرم نو پر هغه باندې ما استغفار ووایي چې ما اراده وکړه چې دا یعنې زه پښیمانه شوم پر دې خبر دا غلط کار وشو پښیمانه شوم د توبې څخه مخکې الله رب العزت ما پر دې بخښي دا تا ته هم وایم ما مثال درکړه کلمه شریفه به ډېره وایي استغفار به ډېر وایي د الله رسول فرمایي ابن خزیمه حدیث نقل کړی درېیمه خبره چې د جنت طلب او د جهنم څخه خلاصون د جنت طلب څه معنی طلب دا معنی چې الله ماته ستا په جنتو کې یو جنت راکړي زه ګناهګار یم په ارزم نه متي الله تراب موسوي شعر اورېدی په دې په جلدي کې مو اورېدی نو پوره مې نه واورېدی هغه ویل دا جنت نه دی دا هسې هوس دی د جنت نه دی دا خواهش دی خواهش عبادت به انسان پر چیش کوي الله د رضا دپاره کوي د الله ګورئ موږ چې د پلار خدمت کوو د دې دپاره خدمت شاباش راکړي یا دې دپاره کوم دی بیا پر مخ ما وایي یا د پلار پر ما حق دی که ما ته ثواب ملاویږي که نه ملاویږي موږ د پلار خدمت کوو که زما پلار ما ته شاباش راکوي که نه راکوي زه خدمت کوم پوه شوې دلته چې موږ د الله رب العزت عبادت کوو که جهنم یې که نه یي که زه په دې وکړم چې یاره جهنم دی بیا زه دوزخ له ځم دا دې ته نه بېرندوکی وایي دې ته بزدله وایي دې ته ډرپوک وایي د بیر عبادت کوي او یو د جنت دپاره دی چې خدای به جنت ما ته راکړي عبادت عین خواهش دی الله که څه نس پکې ځئ یو طرف ته کول د جنت دپاره سو بل طرف ته نه کول د جهنم دپاره سو یا دلته بیا د الله دپاره کوي رابعې بصرې به ویلې ول جنت دې میټاو که جهنم ته دې ورونه ور واچوه ختم یې که زه بیا هم هغسې عبادت کوم ولې زما مقصد الله جل جلاله ته به جنت غواړې اللهم انی اسألک الجنه الله ماته جنت راکړه الله رسول فرمایي سهار مانځه بعد ماښام مانځه بعد 3 واره 7 واره سړی دا ووایي یا الله ماته جنت راکړه ماته جنت راکړه جنت په خپل الله ته وایي یا الله فلانی سړی ما له تا غواړي ما خو ورکړه ما له تا غواړي ما خو ورکړه بیا الله رب العزت جنت وایي زما ستا سره وعده ده زه تا ورکوم صحیح او بیا اللهم اجرني من النار یا الله د جهنم څخه ماته پناه راکړه یا په پښتو وایي الله د جهنم ما وساته هر سهار 15 واره 7 واره 3 واره وایه ماښام وایه د الله رسول فرمایي جهنم و الله ته وایي الله هغه سړی ډېرې زارۍ کوي ما د جهنم وساته نو په دې چم وکړه الله جهنم ته وایي زما ستا سره وعده ده دې مې ساتلی نه یې درولم صحیح څه